نننۍ ویډیو کې مونږه 3 پر 4 ضرب د x مثبت 2 مساوي د 3 پر 8 ضرب د x منفي 4 دا حل کوو. دا داسې یو مساوات دی چې د x ضریبونه یې عام کسرونه دي. نو مخکې د دې نه چې مونږ حل کو دا باید د دې دغه کسرونه له منځه ویسو او دا په تام عددونو باندې واړو. نو مونږ کولی سو چې دغه مخرجونه اول له منځه ویسو. د دې لپاره چې دغه مخرجونه له منځه ویسو باید اطراف هم د خوا د معادلې او د خوا د معادلې یعنی دواړه خوا د مساواتو باید د چې وکړو په داسې عدد باندې ضرب کړو چې دغه 4 او د 8 السیم وسي لکه خپل 8. نو د دې ځای دا ضرب د 8 کو او دا خو هم ضرب د 8 کو. تاسو پوهیږئ چې دغه 8 هم باید ضرب دغه 3 پر 4 وسي او هم باید ضرب دغه 2 وسي. نو د دې ځای موږ لیکلی سو چې دغلته تاسو ته غواړم دا د نمونې په ډول ولیکم 3 ضرب د 8 پر 4 دغه برخه یوازې مې تاسو ته ولیکله. نو د دې ځای 1 4 4 2 4 8 کیږي 2 ضرب د 3 کیږي 6. د دې ځای دغه 6 ضرب د x کیږي 6 x یا 6 ضرب د x جمع 8 ضرب د 2 کیږي 14 مساوي کیږي. ده همداسې دلته تاسو ګورئ که دغه 8 ضرب د 3 پر 8 سي نو دا د دې سره خلاصيږي پاتې کیږي 3x منفي 8 ضرب دغه 4 کیږي منفي 2. اوس تاسو ګورئ چې مونږه د x ځای چې دی هغه معلومو یا باید x چپې خواته یا ښي خواته. مثلا زه غواړم چې یوازې چپې خواته x ولرم صحیح ده یعنی زما نور دغه ښي خواته x نه دی پکار. د دې لپاره زه اطراف منفي 3x کوم منفي 3x. د دې ځای د 6x څخه چې 3x لاړ سي پاتې کیږي 3x مثبت 14 خپله لیکم مساوي دی ده دا دواړه خلاصیږي او منفي 22 هم خپله لیکو. بیا ګورو چې د دې سره کوم عدد چې اضافه لیکل سوی دی هغه مثبت 14 ده د x سره. نو بیا چې کوو اطراف چې دی منفي 14 کوو. دلته هم منفي 14 لیکو او دې خواته هم منفي 14 لیکو. د دې ځای 3x چې دی دا خپله لیکو دا دواړه سره خلاصیږي چې نه پاتې کیږي مساوي کیږي ده منفي 22 منفي 14 کیږي منفي 48. بیا تاسو ګورئ چې د x سره بیا هم یو ضریب څه دی چې د ضرب په حالت کې ده او د دې لپاره چې دغه د ضرب حالت د x سره له منځه لاړ سي بیا چې کوو اطراف تقسیم د 3 وکړو ځکه چې 3 د x سره د ضرب په حالت کې دي. نو دا 3 د سره خلاصيږي او کوم چې پاتې کیږي هغه x مساوي دی منفي 48 پر 3. دا که موږ اختصار کو یا ساده کو 1 3 3 1 3 3 دا کیږي 18 شپږ په 3 کې 18 مساوي کیږي منفي 14 سره. نو د x دغه قیمت څه منفي 14 دی دا راځو په دغه اصلي معادله کې وضع کوو د دې لپاره چې موږ پوه سو چې دا موږ صحیح حل کړی که نه. نو د دې ځای کې ولیکو 3 پر 4 ضرب د منفي 14 د x پر ځای جمع 2 خپله مساوي کیږي ده 3 پر 8 ضرب د منفي 14 منفي 4 خپله. اوس د دې ځای تاسو پوهیږئ چې دغه دواړه سره تقسیم کیږي اختصار کیږي 1 4 4 4 په 4 کې 14 علامه هم منفي 4 ضرب د 3 کیږي منفي 12 جمع 2 خپله مساوي دی ده. ګورئ دلته بیا هم 8 لرو 1 8 2 8 کیږي 14 او علامه هم منفي ده منفي 2 ضرب د مثبت 3 کیږي منفي 6 او منفي 4 ورسره خپله لیکو. د دې ځای تاسو پوهیږئ چې منفي 12 جمع 2 کیږي منفي 10 مساوي دی ده منفي 6 او منفي 4 کیږي منفي 10. نو منفي 10 چې دی مساوي د منفي 10 سره دی. نو موږ د دې ځای پوه سو چې دغه د منفي 14 قیمت د x لپاره دغه مساوات سره سمون کوي ځکه چې منفي 10 مساوي د منفي 10 دی.